السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو د ولې ښځه یا نارینه جنسي رابطې ته علاقه نه ښکاره کوي. د دې ویډیو او زموږ د مخکینی ویډیو فرق په دا کې دی چې په مخکینی ویډیو کې موږ ویل چې ولې ښځه جنسي رابطې ته نه آماده کیږي، یعنې د ښځې زړه یې غواړي چې سره جنسي رابطه وساتي، خو هغه آماده کیږي نه. خو دلته موږ پر ښځې او پر نارینه پر دواړو باندې بحث کوو چې ولې دوی علاقه نه ښکاره کوي یوې جنسي رابطې ته. چې دا مسالې اړوند سوالونه هم ډېر وه، نو ما مناسبه وګڼل چې یو ویډیو کې ټول سره راټول کړم او تاسو خپل د سوالو جوابو ته ورسیږئ. نو راځو اول د نارینه او د ښځو جنسي علاقه، یا مثلا کله چې دوی جنسي رابطې ته یا دوی علاقه ښکاره کوي، د دوی هغه جوړښت سره کم دی. نارینه ظاهر بینه دي، یعنې کله چې یو ښځه وویني، یعنې دلته موږ د نامحرمو ښځو اړوند بحث نه کوو، نه د یو ګرفرینډ اړوند بحث کوو، موږ دلته د میړو پر معاینې باندې بحث کوو. یعنې زما دا چینل مکمل پر میړو پر معاینې باندې راڅرخي. که چیرې دا رابطه د میړو د معاینې څخه ووځي، مثلا د ګرفرینډ سره سي یا د مثلا کوم بله پټه رابطه یي، د هغه اړوند موږ بحث نه کوو، ځکه چې په هغه بیا بیرته شرایط تغییر کوي. دلته میړو معاینه عموما نارینه ظاهر بینه دي، مثلا میرمنه یې وریښتان ښایسته کړي، ښایسته کالي واغوندي، یا مثلا ځان سم کړي، نارینه ډېر ژر جنسي رابطې ته آماده کیږي. خو ښځه بیا داسې نه ده. ښځه د احساساتو پر اساس جنسي رابطې ته آماده کیږي، عاطفه غواړي، ته به خبرې ورسره کوې، هغه به نوازش کوې، یعنې دا هر څه په یو د ماضي حالت څخه را شروع کیږي. داسې نه چې ته مثلا غواړې د میرمنې سره جنسي رابطه وساتې، د جنسي رابطې څخه یو ساعت تر مخه د هغې احساسات ور کنټرول کړې، عاطفه یې مثلا کنټرول کړې، هغه واورې، یا مثلا د هغې سره خبرې وکړې، جنسي رابطې ته یې آماده کړې. دا اړوند نه دي، ماضي حالت کې، یعنې ته سره کم ژوند د دې سره کوې، دا د ورځني ژوند یې مثلا د هغې احساساتو توجه کوې، که یا د هغې عاطفي هغه اړتیاوې چې دا لري ته یې ورپوره کوې، که یا هغې ته غوږ نیسې. ښځې عموما خوښېږي چې غوږ ورته ونیول سي، خبرې وکړي، او د دې ترمنځ دوی چې خبرې کوي په دقت غوږ ورته ونیول سي او دوی درک کړل سي. که یو ښځه د احساساتو د نګاه څخه، د عاطفې د نګاه څخه آماده یي، دا ښځه کولی شي ستا دپاره ډېر ښه جنسي رابطې ته در سره ولاړه سي. خو که دا څه تاسو نه کوئ، بیا دلته ښځې ته دا تمایل چې نه ښکاره کوي چې اصلا هیڅ جنسي رابطې ته یې زړه نه غواړي، هغه دا یي چې اشتباه په دا نارینه کې، نارینه دا ښځه د احساساتو د نګاه څخه یې راضي نه یي ساتلې. خو نارینه بیا بیرته ظاهر بینه دي، نارینه په هغه ګډې هم آماده کیږي که ستا ظاهر سم وي، خو ښځه د ماضي څخه آماده کیږي. راځو دوهم، دا اوله موضوع وه چې ما د دوی د نارینه او د ښځې ضرورتونه تاسو ته تشریح کړل. دوهمه موضوع به ولیکو نظافت. یو شی چې ډېر مهم دی په د جنسي رابطې په آمادګي کې و نارینه او ښځې ته، هغه نظافت دی. دلته ځوانان که نارینه دي که ښځې، خپل نظافت ته باید پام وکړي. بعضې کسان یې باور وکړه ډېر یو ماډرن هلک یي، لیکن هغه په جدي توګه خپل نظافت ته توجه نه کوي. یا مثلا یو ډېره ماډرنه نجلۍ چې تاسو یې ووینئ انټرنټ ته که سپورت کې، ډېره لوکس نجلۍ، هغه هم کیدای سي نظافت ته توجه ونه کړي او د جنسي رابطې هغه خوند د منځه یوسي. د نارینو دپاره نظافت چې دی منظم لباس دی. عموما د ښځو منظم نارینه خوښېږي، داسې نارینه یې نه خوښېږي چې کور ته راغلی کمیس یې وکړي په زیرپیریني کې ګرځي. یو نارینه چې په زیرپیریني کې ګرځي، هغه چې د دې تمه بیا نه کوي چې میرمنې ته محترم واوسیږي یا قدر وکړي. نو نارینه باید عموما منظم لباس واغوندي، عطر ووهي او لږ رسمي واوسیږي د میرمنې سره. دا په مابینځ کې لوچګي نه وي چې خیله بازي سره کوي یا مثلا غلطي خبرې کوي، بیا دوی په دا نامه دا خبرې کوي، وایي موږ والا خپل په مابینځ کې ډېر صمیمي یو. صمیمیت په رابطه کې هیڅ وخت دا نه دی چې تاسو یو د بل سره یا ښکنځل سره کوئ یا حملې
سره وایي هغه رسمي ادب مو تر مابین ولاړ سي نه. دلته بیا ستاسو جذابیت و ښځې ته کمیږي. مثلا یو ښځه هغه نارینه ته ډېر قدر د جذب د نګاه سره ورکوي چې زړه یې غواړي د سره رابطه وساتي چې هغه چې شي منظم لباس واغوندي، حتی ښه بویه ولاړ سي او هغه یو رسمي چوکاټ کې نه مثلا چې راسي پرتوګ وکاږي نیکر کې ګرځي. بعضې کسان بعضې نجونې نه خوښېږي دا رقم حالت کې خپل خاوند وویني، یا مثلا عموما زموږ پښتانه هلکان کمیس وکاږي په زیرپیریني کې ګرځي. دا هغه څه دي چې د ښځو ته د دوی جذابیت د منځه وړي. خو ښځه هم بیرته چې د ښځې د نظافت اړوند خبرې وکړو، دا باید منظم لباس واغوندي، خپل ویښتان ښکلي کړي، عطر ووهي، او ډیر مهم شی چې دی د نارینه او د ښځو دپاره هغه د تناسلي آلې پاکوالی دی، چې خپل تناسلي آله دوی باید پاکه وساتي. ښځې عموما او نارینه تاسو کله چې تشناب ته ځئ یعنې رفع حاجت کوئ، د رفع حاجت وروسته چې کله تاسو خپل تناسلي آله مینځئ، کوشش وکئ چې تنها په اوبو باندې دا کار ونه کوي. تاسو که دواخانو ته ولاړ سئ، هلته د نارینو دپاره مخصوص د تناسلي آلې د پرېوللو دپاره یو ډول لکه لاسونه چې تاسو مینځئ په دا رقم کوتیانو کې چې فشار ورکوي، هلته تاسو ته مایع راولیږي، هغه دغه ځانو ته رانیسئ. دا یو ډول مایع دي لکه څه رقم چې لاسونه په مینځئ، کالي په مینځئ. دا رقم د نارینه او د ښځو دپاره جلا جلا د تناسلي آلو د پروللو دپاره دغه رقم مایعات شته په دواخانو کې. تاسو یې ځانو ته رانیسئ. قیمت چې ډېر سي دا یې 100 افغانۍ، 120 افغانۍ، چې ډېر ګران سي تر 1.5 سل نه دی. دا ستاسو یو کال بسیږي، تاسو یې ځان ته رانیسئ. یعنې کله چې تاسو تشناب ته ځئ، تاسو چې کله رفع حاجت کوئ، د هغه وروسته خپل که نارینه یې که ښځې په خپل مخصوص مواد چې تاسو رانیسئ د دواخانو څخه، چې په فارسي کې جیل ورته وایي، په پښتو کې هم جیل ورته استعمالولی سو. تاسو یې د دواخانو څخه واخلئ او تاسو کوشش کوئ چې په د ساده اوبو څخه کار واخلئ او په دا باندې خپل تناسلي آله پرېولئ. عموما د دا تناسلي آلې د خراب بوی له وجې هم د جنسي رابطې هغه شوق په مقابل طرف کې د منځه ځي او ښځه یا نارینه خپل جذابیت ته لاس ورکوي. جنسي رابطې ته تګ هم که چیرې موږ تشریح کړو، نارینه چې دی د تحریک ژبه یې یا مثلا د ښځې د تحریک ژبه، هر انسان، هر نارینه او ښځه یو ډول مثلا د اخلاقو ژبه لري چې د دوی اخلاق څه رقم دي، ښه رویه کوي، نیکوي، اواز کاږي، نه کاږي. نو دا رقم هر انسان یو ژبه لري، د اخلاقو ژبه لري، مثلا د سترګو ژبه لري، څه رقم څه رقم خبرې کوي. دا رقم موږ د تحریک ژبه هم لرو. هر انسان د تحریک ژبه جلا ده. خو موږ چې عموما څېړنې سوي چې د نارینو د تحریک ژبه چې د حال دی، په حال کې هغه اوسیږي، یعنې په حال کې که ستا ښه بوی ځي، ته ښځه یې نه، مثلا لومړی شرط دا دی چې ستا تناسلي آلې پاکوالي ته متوجه سوې یې او تاسو د نخي انډرویر څخه کار واخلئ. دا هغه شیان دي چې تاسو کولی سئ ښځه چې پاکه یي او منظم بویه یي او لباس او وریښتان یې منظم یي. نارینه ډېر ژر تحریک کېږي. خو بېرته جنسي رابطې ته تګ د ښځې په ماضي پورې اړه لري، چې ما تاسو ته وویل هره ښځه دې ته ضرورت لري چې تاسو د هفتې په جریان کې د هغې سره خبرې وکړئ، توجه ورته وکړئ، د هغې هغه کوم ضرورت چې د عاطفي نګاه تاسو ته لري هغه ور به راورده کړئ. بیا د هغې شوق تاسو ته ډېرېږي. خو دلته بېرته د شوق د ډېرېدو دپاره یو څه چې ډېر مهم دی، هغه په نظافت کې د نارینو منظم لباس دی، عطر دی او رسمي توب د چوکاټ مه وځئ، ځکه چې که تاسو د فریتوب په چوکاټ ته ولاړ سئ، هلته ستاسو جذابیت و ښځې ته کمیږي. دا هغه څه وه چې 3 څېړنې ما رااخیستې وې. لومړۍ څېړنه مو ضرورت وه، ښځه د ظاهر بین څخه اماده کېږي او نارینه چې دي، نارینه د ظاهر بین څه دي او ښځه د احساسو د دا شیانو څه ده. دویم نظافت و، دریم جنسي رابطې ته تګ و چې هغه هم د نارینو د تحریک ژبه یې حال دی او د ښځو د تحریک ژبه ماضي ده. نو ویډیو په دې لنډه ده، ما کوشش وکړئ چې دا ویډیو لنډه راسي او ستاسو
منظم سر په خلاص شي. په دې هیله چې تاسو په دا باره کې ستاسو مشکل حل سوی. خو که بیا هم تاسو سوال لري بیا ماته سوالونه راولېږئ تر څو زه پوه سم چې په دا ویډیو کې تاسو په څه شي سر خلاص سو، په څه سر خلاص نه سو، او که مشکل و په دا بخش کې بیا زه ستاسو سره کومک کولی سم. نو مننه چې تر اوسه مو غوږ راته ونیوئ.